زما رنځوره زار درته ارمان چې د درمان شم بیا چې راته خدایا ته مې وژنه وکړې ټولې دنیا له مسلمانانو سره پلار جانه اوس څنګه یې؟ زویه دغه د مړ کېږم پوه شوې خدای رانه کړي دغه د مېټه مې ډېره خوښېږي پلار جانه ښه کېږي زه همدا اوس ځم ځمکه خرڅوم خو درته دوا راولم ګوره زویه دغه د مرد سمه خو ځکه نه خرڅوم پوه شوې پلار جانه تا په دغه حال یې زه ځمکه و شی ټوله خرڅوم خو زه تا تداوې پکوم ګوره زویه زه بېلو خو د کور په غاړه یم پوه شوې تاسې ځوانان یاست که داسې تاسې ته پاتې شي پوه شوې چې دا نوی ټول نړۍ په مخ ونه کوي نه غواړم پلار جانه ټوله جایداد دې خرڅوم خو د تداوې کومه چې مړ کېږم آرام نه خورم پوه شوې پلار جانه همدا اوس زه ځمه بازار کې مزدوري کوم خو د تا تداوي کومه انشاءالله سلام علیکم سلام علیکم څه کیسه ده څه خیال خو شاگرد ندید بکار کار کنم بیکاریم والله پلار جان مریض دی والله مشکل نسته ماش هر څه چې پلار خو پلار د مریض د خوا شفاخانه د ولادت شفاخانه ته یا شفاخانه ته پیسې نه لرم زه کار کوم پیسې زه له جیبه روپۍ درکړم یا زه کار کوم کار نه په ضرور سلام علیکم سلام علیکم اورجان جو وعلیکم السلام څنګه یې ولې شکر در فضل بخیر یې الحمدلله وایم شاگرد ندید بکار ماشین وایم شاگرد ندید بکار دلته بیکارم یا نه میره پکار زه باید دواخانه که شاگرد ندید مثل بیکارم والله نه شاگرد مې نه د پکار له کاره مې ما باسه زه وزه ملاندې جو جوړې کړې دي وزه ماس کوم چې مریض یې زه
یې زه یم څنګه یې که څنګه یې زه د غره د ګور په غاړه پروت یم نن یا سبا به مړ کېږم چا ویل زوی دې غلا کړې ده موټر یې غلا کړی څخلی شوې څخلی مرټی کاکا داسې وای غلا یې کړې ولته وازه وویل غلا یې کړې چې غلا کړې ده ما خپل زوی ته ویلي وم ګوره ارام رانه وړې موټر یې غلا کړی ترکتور موټر بایسکل موټر یې غلا کړی موټر موټر بابا د خدایه پاکه هسې نور خو خدای بریزي ختم کړی وم اوس به مې دا زویه ته تر ګوره پورې ورغوره السلام علیکم سادی دی اوس پلارجانه پلارجانه اوس څنګه یې نو دا د دوام درته مې راوړل انشاءالله ښه کېږي د ښه دوام درته مې راوړل انشاءالله ښه کېږي د ښه ځان مه شوړوه نو دا پلارجانه اوس څنګه یې پلارجانه وایم دوا درته مې راوړو د ښه انشاءالله ښه کېږي به څنګه یې اوس داسې یې ما درته وویل وم الله له مزدوري وکړه چې ما ته دوا راوړه دا څه مې درته دوا مې راوړی نو بیا چا وال کې دا حلال او حرام خو درته دوا مې راوړی دی زویه چې مړی کېږم دغه دوا مواد نه وړم اوس بیا وړی دوا مواد وړه ولې پلارجانه خو ما دومره قیمت لکه چې درته دوا مې راوړم خسته روندې د غرب یو کلی راغلی وه هلته یې راته ویل وای زوی دې دغه د غلا کړې وه ما نه و درته ویلې وه ماران به کور ته نه راوړې چې د ارام په یوه ګوله باندې له مرګه راکړ زه به نه وړم زه دوا به پلارجان د خالق خبره مه وړه اوس په نړۍ کې یو حلال نشته چې وخورې حلال روزي درته مې راوړی دوا ښه نه یې لاس باز ما راوړه اوس بیا هلته دغه د ارام ډوډۍ ارامه موازه نه خورم ځه چې دغه داسې مې زوی موی نه یې ځه ولې پلارجانه قربان دې شم ولې داسې خبره کوې تو نیمه زحمت مې کشلی درته مې دوا مې واخیسته Stai facendo? Plarjana!